توبه دا پیغلې د خوی خبره زه پیغله وم جنسي اړیکې مې نه درلودې مګر بیا هم حامله شوم. السلام علیکم ګران دوستانو، ستړي مه شئ، هیله لرم چې جوړ روغ به یې. که غواړئ پوه شئ نو دا ویډیو تر اخره راسره وګورئ. یوه نجلۍ چې د یوه 15 کلن ماشوم مور ده د خپل ماشوم د زیږون په اړه داسې ادعا کړې چې هیڅوک به پرې باور ونه کړي. یوې ځوانې نجلۍ حیرانوونکې ادعا کړې. هغه وایي زه پیغله وم، جنسي اړیکې مې نه درلودې مګر بیا هم حامله شوم. په متحده ایالاتو کې یوه نجلۍ چې د یو 15 کلن ماشوم مور ده د خپل ماشوم د زیږون په اړه داسې ادعا کړې چې هیڅوک به پرې باور ونه کړي. د ډیلي سټار د راپور په وینا د دغې 24 کلنې نجلۍ نوم سمانتا لین ده چې د 19 کلنۍ په عمر کې امیدواره شوه. اوس هغه ادعا کوي چې هغه تر امیدوارۍ کېدو پورې پیغله وه او هغې هیڅکله په خپل ژوند کې له کوم سړي سره جنسي اړیکه نه ده لرلې. د دې سربیره هم هغه امیدواره شوه او زوی یې وزیږوه چې هغه اوس 15 کلن دی. د راپور له مخې سمنتا د ټیک ټاک په یوې ویډیو کې د دې نه منونکي ادعا کولو سره وویل چې هغه مهال مې د خپل هلک ملګري سره ژوند کوه مګر موږ هیڅکله جنسي اړیکې نه درلودې. کله چې زما خېټې وده کول پیل کړه او ماته د امیدوارۍ نښې څرګندې شوې نو زه ډاکټر ته لاړم. هغې زیاته کړه ډاکټر د معایناتو کولو وروسته کله چې هغې ماته مبارکي کې وویل چې زه مور جوړېدونکې یم نو بیخي حیران شوم. ما ډاکټر ته وویل چې زه خو لا پیغله یم او هیڅکله مې د کوم نارینه سره جنسي اړیکه نه ده نیولې مګر ډاکټر زما خبرو په اورېدو سره یوازې خندا وکړه.